جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې دا ایمان ساتل لازم دی. علماء لیکي، امام قرطبی رحمه الله لیکلی دی چې اول ایمان په جناب رسول الله دا ساتي چې دا الله را لېږلی شوی پیغمبر دی. دویم عقیده و ایمان به د جناب رسول الله باره کې دا ساتي چې دا انسان او بشر دی. دریم عقیده به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا ساتي چې دا عربي دی. دا عقاید او څلورم عقیده به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې دا ساتي چې دا خاتم النبیین دی، آخری نبی دی، خاتم النبیین دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې به دا عقیده ساتي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام انبیاء آخری نبی دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، چې زه آخری نبیم، زمان بعد بل نبی نشتا، نوے نبی به زمان بعد نراز. دا عقیده مونږ منو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر دی، انسان دی، او دا د قرآن نه ثابته ده. دا د قرآن نه ثابته ده. کله چې الله رب العزت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کوي د معراج، نو الته قرآن فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. کله چې تذکره د معراج کیږي نو په هغه ځای کې الله رب العزت فرمایي اسرا بعبده، اسرا بعبده، چې بویتل د شپې خپل بنده دی، انسان دی، بشر دی. دارنګه کله چې د قرآن د نزول مسله الله بیانوي نو الله رب العزت الته فرمایي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کستاسو شکی پدې کې چې کوم ما نازل کړی دی په خپل بنده باندې. الله خپل پیغمبر ته څه وایي؟ بنده ورته وایي. دارنګه قرآن کریم فرمایي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. اے پیغمبرام تدیت دا اعلانو کا دا خبر اورتو کا خخکارام انما انا بشر مثلكم، زوم ستاسو غنتا د فطرت په اعتبار، د خلقت په اعتبار ستاسو غنتا انسانیم. بشر مثلكم یوحى الیا، فرق دا دی چې ما ته وحی شوی دا، زه رسول یم، بشر یم، رسول یم. ٹھیک دا ثابت شو دا خبره د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې جناب رسول الله بشر دی، انسان دی، بنده دی. دا د قرآن نه ثابته خبره، بلکې تمام انبیاء باره کې چې کله الله فیصله او مسله اوري نو څه فرمایي وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. الله وستانه مخکې مم چې څومره انبیاء لیږلي دي نو هغه مم په نارینهو انسانانو کې لیږلي دي، انسانانو کې مې لیږلي دي.
نو دا با عقیده ساتي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دے انسان دے نارینه دے بعض خلق اگر د جناب رسول الله د بشریت نه منکر دی وای جناب رسول الله نور دے سره نور دے او د جناب رسول الله سورې نو زکه نور دے مونږ وایو قران ویل دی یا ایها الناس قد جاءکم من الله نور وکتاب منیر نور ورته الله ویل دی خدا نور په سه اعتبار باندې دی نور په دې اعتبار باندې ورته الله ویل دی چې الله بدد نه رڼاګانې خوري الله ته رڼاګانې خوري کړی او هغه رڼا د سوا د قران رڼا وا ځکه الله رب العزت دې ته نور ویل دی نور ورته وی نورن نورا نهدی به من نشاء من عبادنا قرآن ډک دی که قرآنی دلائل وایو نو بیا به ټول پدې باندې لګي خو دا صرف مشت نمونه خروار چې الله رب العزت فرمای نورن دا نور دی دا نور دی پیغمبر خو نور په اعتبار د سبانه دی په دې باندې دی چې الله د دنه رڼاګانې خوري الله د دنه رڼاګانې خوري داسې نور دی دا نه چې د هغې د خلقیت انساني نه انکار وکړي چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوري نه به مونږ ته پته لګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام لګیا دی او سبق وایي د هغه د سوري نه به مونږ ته پته لګېده چې ولاړ دی نو سورې وکړو دارنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راغی صحابه کرام ناستی صحابه کرام مونږ پوه شو مونږ جناب رسول الله سورې ولید نو مونږ ته پته ولګید چې جناب رسول الله راغی نو کله جناب رسول الله سورې نه نو بیا به دی ویلې چې سورې ثابت دی نو دانه دا ها معجزتن معجزتن و کرامتن که الله رب العزت په یو وخت کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سورې نه دی ساتلې نو هغه خو یو خاص موقع وه هغه خو به طور معجزه وه د هغې نه خو دا مه ثابته وه چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات د انسانیت او د بشریت نه ته منکر شي یو دا خبره ده چې دا عقیده به ساتي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دی بشر دی بنده دی دا د قرآن مسله ده او د قرآن فیصله ده ٹھیک شو درېمه دا خبره اعتراض به کولو خلکو او هغه اعتراض به داو چې دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده استاذ دی عجمی او دا هغه عجمی نه دی خبرې زده کوي او بیا موږ ته وایي او په ده باندې دا خبره راتله چې دیم دا عجمی خبرې موږ ته کوي الله وایي نه رسول عربی مبین الله عربی راستولی دی عجمی نه دی الله پیغمبر علیہ السلام په زبان عربی باندې په عربی ذات کی په عربو کې هغه راستولی دی ذکر اللہ فرمائی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم اللہ غزاد دے چراوائستولو پیغمبر لرا پدغا میانو کی چاگیتا عرب ویلے شول عرب تبیا میان ویل معلوم شوا قائد زدکوئی چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې موږ له کمې کمې عقیدې ضروري دي بله مسله داره چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی دا عقیده د بل نبی په باره کې نشته دا خصوصیت د چاره دا د جناب رسول الله دی دا عقیده د بل پیغمبر په باره کې نشي ساتلې
دا عقیده چې صرف ساتي دا به د جناب رسول الله په باره کې ساتي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری نبی دی. ځکه قرآن فرمایي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. قرآن التفرمائی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبیین دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارہ کے باقیدہ صحیح کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے تمام النبیان و آخری نبی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا عقیدہ بساتے ہو کہ دا عقیدہ دے ہونا ساتل دی ایمان نوز. تقریباً پدیبانی 100 آیاتون دا قرآن بعض صراحتاً بعض اشارتاً بعض دلالتاً دا موجود دی او 210 حدیث پدی باندی دی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری نبی دی. قرآن فرمائی یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے خلق دا خبر واو رئی زگورے تاسو ټولو د پارا پیغمبر یمام. دا دا جناب رسول اللہ صفتو خواہ کافتا للناس بشیرا و نذیرا. نو دا ټولو خلقو دا پارا پیغمبر شا نو دا خلق تر قیامت پورے دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا دی آیت تعریف دارے دا دی آیت تعریف دارے چی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبی علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. زاخری پیغمبریم زمانہ بعد بل پیغمبر بن نوے شریعت و نوے پیغمبر بن رازی نوے پیغمبر بن رازی. ذکر قرآن کتاب آخری کتاب دے نو چی قرآن کتاب آخری کتاب شو نو پیغمبرم آخری پیغمبر شو. دیر لوی دلائل پا دے بانے قرآن ذکر کلی دی. عقلم دا دی تقاضا کئی چی بل پیغمبر تا ال ضرورت رازی بل نوے پیغمبر ال ضرورت رازی کلے چی دا تیر شریعت ختمی دلی چی تیر شریعت باقی دے بل پیغمبر تا ضرورت نشتا بل نبی تا ضرورت نشتا. بلکہ ماں تاتا قرآن سے فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً ستاسو دپارا فی رسول اللہ پدی رسول دا اللہ کی بہترین نمونہ دا. نوی دغلت امام قرطبی لکی چی دا رسول اللہ نا مراد جناب رسول اللہ دے نو چی دائی مونگ دا پارا آئیڈیل کا یو نمونے کلا نو بیولی پا دبانے دا خبرا آخری حتی و رسولا. نو دا عقیدہ بساتی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دے و ددن بعد ببل نبی نہیں. تیر درس کے منگا یو خبر اوکڑلا چی بعض خلق بستا پا ذہن کی دا خبر کمزوری کول غواړي او دا آئی دا پارا آگئی مختلف طریقی رو باسی مختلف فتنی رو باسی مختلف چال چلی دا دا پارا چی پتائی ثابت کی چی دا پیغمبر دا تر یو وقت پوری او ضرورت دا بل پیغمبر مشتا یا بل دانا چی گوره یو انسان کمال تا او رسیده نو پا کمال رسیدو بانی آغا نبوت تا گوره نرسی
په کمال رسیدو باندې هغه نبوت ته نه رسی دا نبوت ورکول دا د الله د طرف نه دي په کسب سره په تقوا سره په عبادت سره په ریاضت سره په ډیر مشقت سره انسان ته پیغمبري نه ملاوي انسان ته پیغمبري چې ملاوي الله یصطفی من الملائکه رسلا ومن الناس دا د الله رب العزت په چناو باندې دا د الله رب العزت په انتخاب باندې دا که دا چرته زما او ستا انتخاب ته پاتې وې نو مونږ خو د یو کس په باره کې څومره جګړې کوو د جناب رسول الله یا د بل پیغمبر په باره کې به څومره جګړې وي چې دا مونږ پیغمبر جوړو بل به نه دا جوړو بل به نه دا جوړو بل به نه دا جوړو دا بلا کومه لویه فتنه پاتې وه خو الله رب العزت دغه فتنې دروازه ختمه کړې ده بنده کړې ده او بل به د عقیدې متعلق د جناب رسول الله او د تمام انبیاء بارک دا ساتي چې انبیاء کرام معصوم عن الخطا دي انبیاؤنا خطا اور غلطی گناہ نکیگی دا عقیدہ بساتی دانا چیتے آدم علیہ السلام نا غلطی شوی وا دا موایا کلچ دا خبره کې سوچ کوا پا دے خبره بانی انسان بل طرف تاوڑی آدم علیہ السلام نا گناہ شوی دا نا غلطی شوی دا او نه د انبیاء کرامو نه غلطی کیږي ګوره انبیاء کرام دا د وړي او د لوی ګناه او د خطا ټولو نه چې کوم دی نو هغه محفوظ دي اینه ګناه او خطا نه کیږي دا اینه غلطی نه کیږي آدم علیہ السلام بارکی کې قرآن سویلی دی نو ګورا آدم علیہ السلام دا غلطی نه راغلی هغه نه هیر راغلی وا نو باز سړی په دې نه پوهېږي او هغه لګیایي وی آدم علیہ السلام نه غلطي شوي وه دا موایا آدم علیہ السلام نه غلطي نه ده شوي دا خو د خلکو په ذهن کې به دا راځي چې آو انبیاو نه هم غلطي کېږي دلته یو کس راغلی و ډېر جذباتو کې راغی وی انسان نه ګوره غلطي کې خپلې غلطۍ اظهار یې کولو انسان نه غلطي کېږي ګوره صحابو نه شوي پیغمبرانو نه شوي موږ ورته لکه غلی شه مخکې مزه دا ته څه وې جذباتو کې دومره مه راځه چې ته د خپلې غلطۍ دپاره د انبیاو غلطي ثابتې انبیاو نه غلطي نه کېږي انبیاو نه ګناه نه کېږي هغه معصوم عن الخطا او معصوم عن الګناه دي آدم علیہ السلام د هغه نه هیر راغلی وه او که ته وایې چې دا کوم ځای کې وه نو قرآن وګوره 14مه سپاره را سورې طه هلته الله رب العزت فرمایي فنسي ولم نجد له عزما قرآن صراحتن ویلی دی فنسیا دا آدم علیہ السلام نه هیر راغلیو ولم نجد له عزما داغه ارادتن دا خبره نه وه داغه ارادتن هیر راغلیو چې الله د کم کم ځای نه زه د دې بوټي نه منع کړی یم آیا دا ځای پکې شمار دی که نه دی شمار آیا د دې باغ بوټی شمار دی که نه دی شمار نو دا بیان کی خبره کی لږ دا سوچ پکاري چیرې داسې وینا نه وي پکار چې آدم علیہ السلام نه غلطي شوي او بیا معافي وغوښته نه 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 آدم علیہ السلام هغه نه هیر راغلی او قرآن فرمایلی نو د انبیاو په باره کې به دا ستا عقیده وي چې د هغې نه ګناه غلطي او خطا نه کېږي به هر حال مسائل ډیر دي الله رب العزت دې موږ او تاسو د قرآن او د شریعت او د سنت نه خبردار